ارشکولا دی ساتو ساتو زیبا دی ساتو را پیلمو کڑ کتاب درغوانی پوباب لیچیران غشتی مودی پومونگا گران وطانا جانان جانان وطانا افغانستان وطانا جانان جانان وطانا افغانستان وطانا هرشکولا دی ساتو ساتو زیبا دی ساتو را پیلمو کڑ کتاب درغوانی پوباب لیچیران غشتی مودی پومونگا گران وطانا جانان جانان وطانا افغانستان وطانا جانان جانان وطانا افغانستان وطانا سرکار نامی مختازی زمان ایرادی مختازی وزیر صاحب سلام علیکم څنګه یې ښه بخیر یې صحت ښه دی ته ښه دا دې خیر کې وروره جانه دغه ناجوګان مو یې وارې ایښوله په څه خوارۍ اوس یې بیا بېرته کاږي خیر خو به وي دا خلک وایي دا زموږ د ښار ښکلا ده او دا څنګه کار دی ستاسو دا کاږي زموږ د دا ټولو ښاریانو سر نه به خلاصېږي موږ په دغه تشویش کې یو چې دا ولې کاږي دا خو نو افغان صاحب دا عمومي جاده ده دا پلان شوې جاده ده دا نالان یې دلته ایښي دي د موقتي وخت دپاره نو د کندهار و د هرات تر مابین عمومي سړک دی دا د دغه ځای څخه نالا ناکاږو وړو یې عمومي جادې ته یا یې وړو د میدان و سړک ته بیرته یږدو دا نالان هلته یږدي دا نالان هلته په جاده و د میدان پر سړک یږدو ښه یعنې زه پوه شوم یو وخت ښاروالۍ دغه یو اعلان کړی و چې ول د خیره سره په پسرلي کې د دا جادې کار شروع کېږي د دغه دپاره د هغه کار دی ښه بس نو موږ نه پوهېدلو وروره بس دغه یوې نه یې کار شروع دی د اومې نه یې دا یو طرف شروع دا یو طرف کار شروع شو دا یو طرف کار الله دې خیر درکړي بس وروره خیر شي کور مو ودان کامیابه اوسئ وروره درغوانی پوباب لیچیران غشتی مودی پومونگا